وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. رب العالمین فرمایي چې څومره دا زنده سر مخلوقات ته یعنی هغه مخلوق د الله پاک چې هغې کې صرف ساه وي او هغې ته د رزق ضرورت وي، نو الله رب العالمین په ځان باندې استحسانا د ټولو مخلوقاتو رزق لازم کړی دی. رزق رب العالمین په خپله ذمهوارۍ اخیستی دی. د انسان د ژوند مقصد په دنیا کې د رب العالمین عبادت دی. ای کریمه که از خزانه عیب گبرون ترسا وظیفه خورداری، دوستاران کجا کنی محروم تو که با دشمنا نظرداری. شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمای ای کریمه که از خزانه عیب، ای سخی ذاتا چې ته د خپلو غیب و خزانو نه گبرون ترسا وظیفه خورداری، تغه بت پرست او آتش پرستو تم خدایا ته رزق ورکای، دوستاران کجا کنی محروم، خدایا تبا خپل دوستان څنګه د رزق نه محرومه کی، تو کې با دشمنه نظرداری. الله تو خو په دشمنانو باندې نظر ساتي، هغه ته رزق نه محرومه بلکې رزق ورته ورسای. ای الله ډېر د سخاوت مالکی